دا د ګودر غاړه پرېنه دې و ملنګ یاره کې د قدم ورو او که زه پرېږدې چې ملنګ ټک دې زار زار که زه پرېږدې چې ملنګ ټک دې ما به کچ کول د خاورو ډک ورکړې ملګرو سلامونه مې واخلئ راحت خان یم دا وخت زه د ضلع بډګرام په سنګرا کې ناست یم او ما ته هغه یو شعر رایادېږي چې لیونی شي سړی غر ته به ځي چېرته به ځي او یا چې ملنګ شي د بل در ته به ځي چېرته به ځي او ستا تور کمیس راوړه څه دومره مهمه خو نه ده سړی که ځي نو پېښور ته به ځي چېرته به ځي او مولا چې منډه ووهي نو د جوماته پورې او پښتون چې برید ته وکړي سنګر ته به ځي چېرته به ځي ملګرو راقب خان به یو څو خبرې وکړي هغه یې وروسته موږ تاسو سره څه ولسي رنګ شریک کړو موږ دې وخت موجود یو ضلع بډګرام کې او موږ سره موجود دی نوجوان نسل لپاره ډېر ښه شاعر راهید ملنګ صاحب او دا تاسو ته غزلې وایي پښتو دې وخت کې ته پته پاکستان کې چې کوم دی پښتو ډېر زیاته کمي ده هر وخت شاعري هر شی چې کوم دی اردو کې چلېږي نو داسې پښتو پرموټ کول او دا زموږ علاقې چې کوم زبان دی هغه مخکې وړل دې موږ راهید خان چې کوم دی ډېر شکرګزار یو او دې نه یو څو شعرونه واورئ ما سره دا د ګودر غاړه پرېنه دې دا د ګودر غاړه پرېنه دې و ملنګ یاره کې د قدم ورو و ملنګ یاره کې د قدم ورو دا د ګودر غاړه پرېنه دې دا د ګودر غاړه پرېنه دې و ملنګ یاره کې د قدم ورو و ملنګ راغلم ستا د پاره کې د قدم ورو راغلم ستا د پاره کې د قدم ورو دا د ګودر غاړه پرېنه دې دا د ګودر غاړه پرېنه دې و ملنګ یاره کې د قدم ورو و ملنګ یاره کې د قدم ورو او په صبرېدلو چې صبرېږي زار زار
دې ګلاب